ځکه دا سکون داسې څه دی چې که ته یې زړه کې ولرې، که ته د دنیا تر ټولو فقیر انسان یې، ته د دنیا تر ټولو ښه حس لري. خو که سکون د زړه کې نه د دنیا میلیاردر دی، ته به سکون نه لري او دا مال تا ته به هیڅ ګټه نشي کولی. السلام علیکم دوستانو، ان شاء الله چې ټول به جوړ روغ وي. دوستانو تاسو به وایي چې جاوید د عبید الله ورور سره څه کوي. زه په ډیره یو مهمه او اساسي پوښتنه پسې راغلی یم چې ډیر ځوانان ورسره لاس وګریوان دي. مثلا به پوښتنې ته لاړ شم، عبید الله ورور د زړه سکون په څه کې دی؟ ډیره مننه جاوید جان کور د ودان چې دغه زحمت ګالي او ملګرو ته د ښکلو او نیکو او ګټورو پیغامونو رسولو کې مرسته کوي. الله تعالی د خیر درکړي. دا پوښتنه به نږدې له هر انسان سره وي چې سکون له کومه پیدا کړم. سکون بالاخره چیرته دی؟ ځینې انسانان سکون په مال کې لټوي، ځینې په شهرت کې لټوي، ځینې په منصب کې لټوي. یو سړی فکر کوي چې که دی ولسمشر شي، وزیر شي یا یو چارواکی شي، نو دی به د دنیا تر ټولو غټ هغه انسان چې ډېر سکون ولري. یا ځینې کسان فکر کوي چې که دی ډېر مشهور شي، ډېر مینوال ولري، ډېر خلک د احترام ته لاس په نامه ولاړي، نو دی به ډېر سکون ولري. باور کړئ د هیڅ څه کې نشته. کیدای شي نسبي وي، کیدای شي نسبي وي. یو سړی مشهور وي، کیدای شي د ته ډېر خوشحاله وي چې والا خلک مې پیژني، ارتباطات لرم، اړیکې لرم، خو دا شهرت هم ډول ډول دی. که شهرت کې سکون وای نو د هندي فلمونو هغه لوبغاړي چې څو ورځې مخکې ځان وژنه وکړه، نو ته به هېڅکله ځان نه وژو. هغه انسانان چې ډېر مشهوره دي او بالاخره د مرګ انجام په ځان وژنه یي، دوی به ځان نه وژو. نو بالاخره دا چېرته دی د سکون؟ د قرآن کریم په آیات کې په ډېر ظرافت باندې د دې پوښتنې ځواب شته. الا بذکر الله تطمئن القلوب. د زړه اطمینان چې بیرته سکون هم ورته ویلی شو، د زړه ډاډ هم ورته ویلی شو، یا آرامش او هوساینه هم ورته ویلی شو، هغه د الله تعالی په ذکر کې ده. ګورې دا مال دا هر څه چې انسان سکون پکې لټوي، نسبي سکون به لري، خو دایمي سکون پکې نشته، موقتي سکون دی. مثلا زه مال لګوم، یو څو شېبې خوشحاله یم، خو وروسته بیرته مې وجدان په عذابوي چې دا مال تا بې ځای لګولی. یوازې هغه وخت انسان مال او دغه شهرت او منصب او هر څه انسان ته سکون راوړلی شي چې د الله تعالی د رضا په خاطر ولګول شي، چې بیرته د خپله ذکر دی. د قرآن آیات مصداق کېږي چې الا بذکر الله تطمئن القلوب. د خدای په ذکر باندې زړونه مطمئن کړئ، زړونه ډاډه کړئ. اوس که ته مالداري، دا مال ته سکون راوړلی شي، خو په دې شرط چې دا مال ته په خیر ښېګڼه، خیر الناس من ينفع الناس، په دغه حساب باندې ولګي. اوس ځینې خلک دي لوړ موقف لري، وزارت په چوکۍ ناستي، د ولسمشرۍ په چوکۍ ناستي، دوی فکر کوي چې په خپله دغه څوکۍ دوی ته سکون درکوي. نه، دغه څوکۍ د سکون دپاره وسیله کارولی شي. مثلا ته د خلکو خدمت کولی شي، د خلکو دپاره ښه امکانات برابرولی شي، د صدقې پراخه لاس لري، د خیر ښېګڼې پوره امکانات لري، هغه وخت نو دا څوکۍ به تا ته سکون راوړلی شي. د قرآن کریم د آیت وګورئ، الا بذکر الله تطمئن القلوب. دا الا کلمه په عربي کې قید دی، یعنې په دې معنی چې یوازې د الله پاک ذکر زړه ډاډه کولی شي. سکون د انسان بدن پورې تړلی نه دی. بدن انسان ته سکون ورکولی شي، خو ما ویل چې موقتي دی او یوازې یو څو شېبې نسبي سکون دی. سکون روح پورې تړلی دی، چې ستا روح آرامه وي، ستا زړه به سکون لري. که ستا روح آرامه نه و، ستا زړه کې سکون نشي پیدا کېدی. او روح په څه آرامه کېږي؟ هغه چا سره اړیکه چې دی پیدا کړی دی. څومره چې تا الله تعالی ته نږدې کېږي، څومره چې تا اسباب او وسایل کاروې چې تا الله ته ځان نږدې کړې، دغه رضا ترلاسه کړې، همدومره به دې زړه له سکونه ډک کېږي. همدې خاطر باندې ځینې هغه علما، ځینې هغه کسان چې خاص عبادت کوي، د شپې تهجد کوي، دوی وایي چې که چېرته دغه پاچایان او دغه کسان چې ډېر ځواک او شمشیر هر څه لري، دوی فکر کوي چې د قدرت او هر څه د دوی سره دي، که دوی پوهېده چې په دې تهجد باندې زموږ زړه ته څومره سکون راځي، نو د خنجر په زور به زموږ زړه نه ایستلی وی. ځکه دا سکون داسې څه دی چې که ته یې زړه کې ولرې، که ته د دنیا تر ټولو فقیر انسان یې، ته د دنیا تر ټولو ښه حس لري. خو که سکون د زړه کې نه وي، د دنیا میلیاردر دی، ته به سکون نه لري او دا مال تا ته به هېڅ ګټه نشي کولی.
مننه دوستانو یو کامل جواب ډیر دوستانو ملګری په دې اندي چې د زړه سکون په مال پیسو په دې شایانو کې دی خو عبید الله ورور واضح کړل چې د الله تعالی په یاد کې د زړه سکون دی او تاسو به ان شاء الله د زړه د سکون لپاره یو کامل جواب اخیستی وي. مننه عبید الله. یو بل شی ور اضافه کول غواړم ځوانانو د پاره زما یو خاصه د ورورۍ مشوره ده چې هغه که خویندې د کورونه دي واده هم ډېر غټ سکون لري ځکه قرآن کریم کې آیت کې راځي چې لتسكنوا الیها یعنی کله چې تاسو ودونه کوي یعنی داسې ښکاري لکه دا د واده د سکون منبع چې واده آرامش لري هغه عام خلک وایي ایمان په پوره کیږي بالکل هم داسې کله چې په ایمان پوره کیږي سکون هم لري نو ودونه دی وکي ځوانان ډېر غټ سکون پکې دی. تاسو خپل ایمانونه کامل کړی که مجرد یې نو ودونه وکړی الله تعالی دې مونږ او تاسو ټولو ته د زړه سکون راکړي. مننه عبید الله ورور چې ځوانانو ته هم دا پیغام ورسولو. تر بیا ښه وخت. السلام علیکم.